رانه وخوړه لونګ ځواني مرګه غنم غوندې ریبې مې غنم رنګ ځواني مرګه خان صاحب کار مو خلاص کړو مالکا روزانه راکې صدا شو وکیم خان صاحب دومره خپل کار ته وکړي به کته شي خان صاحب یا الله په نامه سره کومک را سره وکړي بېګاس مې مړۍ نه خوړلې ډېر وږی یم دا واخله د الله په نامه نور مې وس نشته خیر اوسې وروره خیر اوسې وروره دا چشکې واله که دا څه کوې دا د 300 روپۍ د ګیز نه تر ماښامه پورې کار کوي او دې کې د 1.5 سل ده ته ورکړه دی څه خبرې دی الله بنده کیدای شي بیا جز بنده ته خدای پاک زما درک ورکړی دا چې ما دې ته 1.5 سل روپۍ ورکړه خدای سره خو دې چیش کمای نشته کیدای شي د 1.5 سلو بجای ما ته 300 راکړي د 300 بجای کیدای شي ما ته 600 راکړي د 600 بجای کیدای شي ما ته 6 لکه راکړي خدای سره خو دې چیش کمای هم نشته نو زما په الله باندې پور د الله به راکړي بېشکه چې الله پاک ډېر غفور او رحیم ذات ده خو تا به د خپل وس مطابق څه به دې ورکړي وه ګوره لږ داسې سوچ وکړه په هر څه کې د خدای پاک خپل حکمت وي کیدای شي دې ته زما خدای پاک زما پته ورکړي هر څه د خدای په لاس کې دي روزي رسان الله جل جلاله چې ما ته 300 راکړلې 3 لکه هم راکولی شي تا څه له وسه کېږي خو ورې کړه نو څه کوې داسې زه خپله لاره وم بېشکه خدایه چې 300 ته ما ده راکولی شي او 3 لکه هم راکولی شي واخله دا مینې دې ستا وي د الله په نامه لورځې تختم چې لا شوره ډکه ستا غوندې ده ای های ستا غوندې ده شپې ته په ناوړمه شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده لورځې تختم چې لا شوره ډکه ستا غوندې ده ای های ستا غوندې ده شپې ته په ناوړمه شپه چوپه هله چوپه دا زما 5, 4, 3, 2, 1. په نامه یو څه کوم دا دې زر بیا غوته میټینګ کوي چلان دې کړه هر بچا ایدا بس دا نور ته سن لګي مې دې سم دې مې 300 لاکھ ځاله